بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 115 آیته تر 140 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالوا او ویلی دوی کونو هودا او نصارا، سی یهودیان یا نصرانیان، تهتدو پر لار سمیږي. قل ووایا بل ملت ابراهیم حنیفه، بلکې دین د ابراهیم حکمل. وما کان من المشرکین، او نو دی له مشرکانو څخه. قولوا ووایاست آمنا بالله، ایمان مو راوړی په الله. وما او هغه څه انزل الینا چې نازل سوی موږ ته. وما او هغه څه انزل چې نازل سوی الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او المسیانو ته. وما او هغه څه اوتی موسی و عیسی چې ورکړه سوی موسی او عیسی ته. وما او هغه څه اوتی النبیون من ربهم چې ورکړه سوی پیغمبرانو ته له رب د دوی څخه. لا نفرقو، نه کوو فرق، بین احد، په منځ کې د هیڅ یوه، منهم د دوی. ونحن او موږ له دته مسلمون، تسلیم سوي یو. منحرفو کتابوالو ویلي یا یهودیان سي یا نصرانیان سي چې پر لاره سم سي. ورته ووایه نه، بلکې د ابراهیم د دین تابع کیږو چې حقمل وو او له مشرکانو څخه نه وو. ووایاست په الله او هغه څه مو ایمان راوړی چې موږ ته نازل سوی، او ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولادې ته نازل سوی. همداراز مو ایمان راوړی په هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړه سوي، او په هغه څه چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړه سوي. د دوی په هیڅ یوه کې هم فرق نه کوو، او موږ الله ته تسلیم یو. دلته په لومړي آیات کې د منحرفو کتابوالو لخوا غلطه بلنه نقل سوي چې هدف یې مسلمانان په شک کې اچول دي. ورپسې په هغه آیات کې رد ورباندې سوی چې موږ نه یهودیت منو او نه هم نصرانیت، ځکه دا یو هم د الله لخوا نه دی نازل سوي، بلکې موږ د حقمل ابراهیم د دین تابع یو چې له مشرکانو څخه نه وو. په ورپسې آیات کې د دغې بلنې تفصیلي رد او جواب دی چې موږ په ټولو آسماني کتابونو او پیغمبرانو ایمان لرو. د هیڅ یوه ترمنځ داسې توپیر نه کوو چې په ځینو ایمان راوړو او په ځینو کافران شو. نو موږ چې دغه ډول ټول حقایق منلي، له دې پرته نور کوم حق پاته دی یا کوم حق در سره شته چې موږ ته بلنه راکوي. فإن آمنو، نو که ایمان راوړ دوی، بمثل ما آمنتم، په شان د دې چې ایمان مو راوړ، په شان د دې چې ایمان راوړ تاسو، به په هغه، فقد اهتدوا، نو بس پر لاره سم سول. وإن تولوا، او که پر شا سول، فإنما هم في شقاق، نو صرف دوی په بیلتون کې دي. فسيكفيكهم الله، نو کفایت به درته وکړي له دوی څخه الله. وهو السمیع العلیم، او دی پوره پوه اوریدونکی
دی پوره اوریدونکی ښه پوه دی. صبغة الله، رنګ ورکول د الله، یعنی رنګ ورکول د الله راټینګ کړي، د الله رنګ ورکول راټینګ کړي. ومن احسن من الله صبغه، او څوک ډیر ښه دی تر الله په رنګ ورکولو کې. ونحن او موږ له دته عابدون، عبادت کوونکي یو. نو که دوی په دغو ایمانی اصولو همغسې ایمان راوړ چې تاسو ورباندې ایمان راوړئ، نو بس دوی هدایت سول. او که یې مخ واړوئ، نو دوی له حق څخه لاره بیله کړه، او الله به دې له دوی څخه وژغوري، او هغه ښه پوه اورېدونکی دی. همداراز ووایاست د الله لخوا درکول سوی رنګ راټینګ کړئ، او تر الله به څوک په رنګ ورکولو کې ښه وي، او موږ دته عبادت کوونکي یو. د دغه آیت مقصد یا موخه د حق لاره او د هدایت معیار ټاکل دي، او د منحرفو کتابوالو پر هغه بې بنسټه دعوې رد دی چې وایي د هدایت لپاره شرط دا دی چې څوک یا یهودي سي یا نصراني. رد یې په دې ډول دی چې په یهودیت او نصرانیت کې هدایت نسته، بلکې هدایت په دې کې دی چې الله تعالی او پر ټولو پیغمبرانو نازل شوي کتابونه او معجزات له تعصب او ډلبازۍ پرته ومنل شي، لکه څرنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو منلي دي. که څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ملګرو په څیر عقیده خپله نه کړي، هغه خپله لاره له حق څخه بیله کړې ده. تاسو د الله دین راټینګ کړئ چې اثر او اغیزه د انسان په ژوند کې د رنګ په څیر ښکاره وي، او په تشه دعوه نه رامنځته کیږي. طبیعي ده چې منحرفو کتابوالو به د دغسې له ځانه جوړ شوو ډلو ټپلو د نومونو د مشروعیت لپاره دعوه کول چې دا زموږ یهودیت او نصرانیت او دې ته ورته نومونه که څه هم د الله په کتاب کې نه دي راته غوره سوي، لیکن دا زموږ د پیژندګلوۍ یو رنګ دی. قرآن کریم د دغه خبرې په رد کې وایي تر الله به څوک په رنګ ورکولو کې ښه وي، یعنی د الله تر دین بل کوم غوره د پیژندګلوۍ رنګ څوک لري. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، سورة فصلت 33 آیات. تر هغه چا څوک په وینا کې غوره دی چې د الله خواته بلنه کوي، نیک عمل کوي، او وایي زه له مسلمانانو څخه یم. قل اتحاجوننا فی الله، ووایه آیا جګړه کوئ را سره په باره کې د الله، په هکله د الله، وهو ربنا، او دی رب زموږ دی، وربکم، او رب ستاسې دی، ولنا اعمالنا، او لپاره زموږ عملونه زموږ دي، ولکم، او لپاره ستاسې، اعمالکم، عملونه ستاسې دي، ونحن له مخلصون، او موږ دته اخلاص لرونکي یو. ام تقولون، او کوایاست ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، چې یقینا ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او المسیان کانو ودوی هودن او نصارا، یهودیان یا نصرانیان. قل ووایه اانتم اعلم ام الله، آیا تاسې ډیر پوه یاست او که الله؟ ومن اظلم،
او څوک ډیر ظالم دی ممن تر هغه چا کتمه چې پټه کړې ده شهادة عنده داسې شاهدي چې سره د ده سته من الله د الله لخوا وما الله بغافل او نه دی الله نه خبره عما له هغه څخه تعملون چې کوئ یې. ورته ووایه آیا زموږ سره د الله په اړه شخړه کوئ په داسې حال کې چې هغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې رب دی او موږ ته خپل عملونه دي او تاسو ته خپل عملونه دي او موږ هغه ته اخلاص لرو. او که تاسو دا وایاست چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اولاده یې یهودیان یا نصرانیان وو ورته ووایه آیا تاسو څه پوهیږئ که الله او تر هغه چا به ډیر لوی ظالم څوک وي چې د الله لخوا ورسره سته شاهدي پټه کړي. الله له هغو کړنو څخه غافل نه دی چې تاسو یې ترسره کوئ. د دغو دوو آیتونو مقصد هم د منحرفو کتابوالو د بې بنسټې دعوې رد دی په دې ډول چې حق مذهب او دین خو دوه شیان غواړي، یو الله ته په اخلاص بندګي، بل د الله په بندګۍ کې د پیغمبرانو لاروي. تاسو له دې دواړو څخه بې برخې یاست. عقیده او عمل مو دواړه خراب دي. نو څرنګه تاسو خپل مذهبونه د حق پیژندنې تله یا ترازو ګڼئ؟ د دې خبرې تفصیل داسې دی چې منحرف کتابوال کله ځانونه د الله تعالی زامن او نازولي ګڼي، لکه د سورة مائده په 18 آیت کې چې قرآن کریم وایي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یهودیانو او نصرانیانو ویلي چې موږ د الله زامن او نازولي دوستان یو. د دغه درس لومړی آیات رد پر کوي چې تاسو له الله سره څه ډول نږدې اړیکې لرئ په داسې حال کې چې هغه د ټولو خالق او مالک دی. د مخلوق په څیر نه دی چې څوک یې د قومي خپلولۍ دعوه وکړي. هغه هر چاته د ایمان او عمل پر اساس بدله ورکوي او موږ په عبادت کې اخلاص ورته لرو، هیڅوک نه ورسره شریکوو. دارنګه منحرفو کتابوالو دعوه کول چې د دوی مذهب او طریقت هماغه څه دي چې د ابراهیم علیه السلام او د هغه د اولاد لاره وه. په ورپسې آیت کې دغه دعوه ردوي، ورته وایي آیا تاسو دا دعوه کوئ چې نوموړو پیغمبرانو ستاسو په څیر له ځانه جوړ شوي مذهبونه او طریقې یهودیت او نصرانیت خپل کړي وو؟ الله خو وایي د هغوی دین اسلام و او تاسو وایاست چې د هغوی دین یهودیت یا نصرانیت و. نو آیا تاسو ښه پوهیږئ که الله تلک امتون هغه یو امت دی قد خلت چې یقینا تیر سوی لها ما کسبت لپاره د هغو هغه څه دي چې کړي یې دي ولکم او لپاره ستاسې ما هغه څه دي کسبتم چې کړي مو دي ولا تسألون او نه پوښتل کیږي عما له هغه څه څخه کانو چې ودوی یعملون ترسره کولی. دغه یاد سوي شخصیتونه خو یو ستر جماعت دی چې تیر سوي. دوی ته خپل عمل دی او تاسو ته خپل عمل او ستاسو څخه د دوی د عمل پوښتنه نه کیږي. دغه آیت د 134 آیت د حکم تاکید دی او د دې ترڅنګ
په مقصد کې یو څه توپیر هم ورسره لري. هلته د آیات بحث ښیي چې هدف د دوی د توکمیز او نسبي اړیکو ګټه ردولو. دلته د مذهبي وراثت دعوه ردوي. د 144 آیات مخکې د دوی نسبي تړاو نه دی رد شوی، یوازې دا ویل شوي چې تاسو ته دغه مذهبي تړاو ګټه نه کوي. د دې آیات مخکې د دوی دعوه چې له هغوی سره مذهبي تړاو یاد شوی اول رد شوی، وروسته دا خبر هم د تاکید لپاره شوی چې تاسو هر څه دعوه وکړئ د هغوی عمل ګټه نه درته کوي. قرآن کریم په دواړو ځایونو کې داسې الفاظ کارولي چې د انصاف والا انسان زړه ته قناعت ورکوي. دا یې ویلي چې تاسو ټول منئ، تاسو ټول دا خبره منئ چې د تیرو خلکو د عمل پوښتنه ستاسو څخه نه کیږي. نو چې څرنګه د عمل پوښتنه ستاسو څخه نه کیږي، همداسې د ښو اعمالو ګټه هم تاسو ته نه رسیږي.